درېګونو فابریکو کې تیرې لړم میاشت کې له 14,000 میګاواټو زیاته برېښنا تولید شوې ده. د برېښنا تولید حوزې ریاست اړوند نغلو، سروبي او ماهیپر برېښنا تولید فابریکو کې ټول ټال 14,380 میګاواټه برېښنا تولید شوې چې د عمومي سیستم له لارې پیرودونکو ته ویشل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تلې یا میزان میاشتې تولید شوې برېښنا ټول ټال 14,818 میګاواټه وه او تیرې لړم میاشت کې د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې فعالیت بیا پیل سره ټولیز تولید کچه کې نږدې 2,000 میګاواټه زیاتوالی راغلی دی. تیرې لړم میاشت کې د نغلو برېښنا تولید فابریکې 8,188 میګاواټه، سروبي برېښنا تولید فابریکې کې 6,658 میګاواټه او ماهیپر برېښنا تولید فابریکې کې هم 1,214 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده. د اوبو اعظمي حد پر مهال د درې واړو تولیدي فابریکو برېښنا تولید کچه له 140,000 میګاواټو زیاته وي. د تولید حوزې یادو درېګونو فابریکو د روان لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 4,399 میګاواټه برېښنا تولید کړې ده. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار